السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې مور مو وفات شوې ده، پلار مو ژوندی دی، په خارج کې ژوند کوو، د پلار خو هر څومره قدر کوو، هر څومره عزت یې کوو، بعضې وخت راسه زهر کړول سي، مثلا دی د اوداسه ځای ته ننوځي، بیخي ډېر ټیم واخلي، ته ماشومان یې په کور کې ژوند دي، نو زه ورته وایم چې ته دلته ډېر ټیم مه تېروه، خو دا نور هم ضرورت لري، نو دی ما کله دونه ټیم تېراوه. نو بعضې وخت کې راسه ظاهر کړول شي. محترمه مور و پلار رحمت دی د الله له طرف څخه، الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې وایي تاسې دوی ته د اف کلمه مه وایاست، کله کاره څخه ستړي راسئ نو د مور مخ ته چې بعضې خلک کښېني وایي اف دی ستړی شم، دغه کلمه له وایي مه وایاست، ځکه د دوی زړه زهیر نه شي چې دا زوی مې ستړی دی، دا ستا په ستړیا باندې دوی زهیر نه شي، نو سبب د زهیروالي ته وګرځېدلې. او دغه رنګه دا بېدردار او د لټنو څخه روایت دی چې یو سړی ورته راغلی، ورته ویې ویل چې زما معاینه ده او ما ته مور وایي چې طلاق یې کړه. ابودردار رضی مبارک وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه اورېدلي دي چې مور و پلار دا د جنت دروازې دي، که دې خوښ وي نو حفاظت یې وکړه، پکول یې وکړه، او که دغه دروازې نړوي نو بس حیا کړه. او دغه رنګه عبدالله بن عمر رضی مبارک وایي زما یو ښځه وه، ډېر مینه مې ورسره درلوده، عمر رضی مبارک ته بیا خوند نه ورکاوه، فقال لي عمر رضی وایي پلار مې راته ویل طلاق یې کړه، وایي ما منع وکوله. بیا عمر رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زه ور وغوښتلم طلاق یې کړه. نو ځکه فقها کرام وایي طلاق د ښځې واجب دی متابعة للوالد ورضاء له، د مور پلار په خاطر باندې ښځه طلاقول وایي دا واجب دي چې مثلا دوی ناراض وي وایي طلاق یې کړه. که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي رضا د الله په رضا د مور پلار کې ده، او قهر غضب د الله په غضب د دوی کې دی. نفل ماتې وسایل صفحه 412 ما يتعلق بإطاعة الوالدين، او دغه رنګه مشکات المصابيح جلد 2 صفحه 419 الفصل الثاني کتاب الآداب. نو مور پلار سره ډېر ښه رویه کوه، او د مور پلار سره داسې ګزاره کوه چې د دوی زړونه خوشحاله کړه. که درد و خشم درس هم احتیاط وکړه. دا سپین ږیري خو داسې شي لکه کوچنیان، پر هر لږ څه خوا به دوی او په لږ څه خوشحاله کېږي. نو که بالفرض در څه خوا بدې سي ازار یې کړي، بیا ورځه عفظ یې غواړه، پر لاس پر پښو یې مچوه. انسانانو د آخر زمانې لازم به یو څه کېږي، خو پر هغه باندې بیا توبه کښل او دوی خوشحاله کول، او د مور پلار سره په ډېر ښه سلوک کوئ، که دا د جنت دروازې دي، الله دې دوی زموږ د جنت سببونه وګرځي. واقعیت زما یوه مور ده، زه کله کله دا فکر کوم کاشکې زه کوچنی وفات شوی وای، او دا دعا مو وکړم الله د دې په مرګ ژوند کې ما ته مرګ راکړي چې بیا وروسته دعا یې ورته وکړي او حق را وبخښي. خو هغه دا دومره رحمناکه او دومره مشفقه مور مې ده، او زه یو زوی یم، نو بیا دعا یې کوم الله د دې په ژوند کې مرګ مه راکوه، دا به زهیره سي راباندې، کنې مرګ ته مې بیخي هوا کېږي، شهادت ته مې بیخي هوا کېږي. له طالبونو څخه تر اوسه مې پر دنیا ژوند نه دی کښېنستلی، د اولاد ما ته لکه پردی دی معلومېږي، د اولاد سره مې هغه محبت او مینه نشته لکه د خلکو چې ورسره شته، د ښځې سره مې هغه مینه نشته لکه د خلکو چې د خپلو ښځو سره وي، د ژوند سره مې هغه مینه نشته لکه خلک چې د خپل ژوند سره مینه لري. هم کاشکې مړ وای، کاشکې شهید شوی وای، کاشکې د دې دنیا له فساد او د دې دنیا
چې کوم فسق او فساد کېږي له دې څخه په امن تللی وای. چې دا ځای فکر وکړم چې مور در باندې غمجنه کېږي د دې د غم دپاره مو الله نه ژوند راکړه چې دا نشي پر غمجنه. نو د سپین ږیرو او د سپین سرو سره ګزاره بیخي ګرانه ده، ما ته پر ځان معلوم ده، دومره یې ګزاره ورسره ګرانه ده سبحان الله. رابوره زه یو خوا ته تللی وم، نو بیا زنګ راته وواره او زوی ته کور لرې که نه لرې؟ بال و کور لرم درله. نو چې رالمه نو ځکه وایي څو ځایه درواغ روا دي، مور پلار ته روا دي، سړی د دوی زړونه خوشحاله کړي. نو مینه صاحب ورته وویل چې زه زیارتو ته تللی وم. نو باره مې ورته وویل ما دلته ودونه وو او ودو ته تللی وم، چا یې تحفه راکړه کالي وو، ما دغه دي ګوره. په هغه کې څه زنانه وه، 2 زنانه پړونې وه، یو خور شاګرده د هغې راستولې وه. باره ما ورته وویل ما دا ګورې ودو ته تللی وم، نو زه څه وکړم، خلک مناسبات راڅه غواړي. نه داسې سړی مو په چا ژوند سره کوي، دوی به هم نه زیروي او زړه به ورخوشحاله کوي. نو ما اوس دا ودو ته که نه وای تللی نو خوا یې بجېدله، نو اوس ما څه کړي ده. نو دا مې ورته وویلي چې علما راغلي وو، د علماو سره په سفر تللی وم. مانا چې ته علما څه کوې، ته مېلمانه څه کوې چې ورسره تللی، خپل کور دې چا ته پرېږدي. نو د دې سره ګزاره ډېره ګرانه ده، بیخي ګرانه ده. خو احتیاط کوه، که بیا هم یو وخت ډېر د انسان د اختیاره ووځي، یو څه د سړي څخه صادر شي، دوی زهیر شي، بیا بېرته ورځه تر لاسه پښو یې مچوه چې پلاره ما ته خو عفو وکړه، مور ما ته عفو وکړه، زه عاجزه یم. او دوی باندې تعالی جل جلاله ډېر رحم دې له زړونه ورکړي دي، عفو درته کوي. الله دې مو د دوی له حق خلاص کړي، الله دې مو د دوی له حق خلاص کړي. مور پلار هغه حق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که سړی پر حج ته په شا باندې یوسي او یا پر نس باندې سړی مور او حج ته یوسي، یعنې پر نس کېږي، دا هم د دې حق نه ادا کېږي. دغه رنګه د استاذ حق دی، دغه ډول د مشرانو حق دی. له بده مرغه زموږ په جامعه کې حقوق تلف سوي دي، حقدار ته مو حق نه دی ورکړی. نو مو استاذ ته هغه حق ورکړی دی چې استاذ سره مناسب دی، نه مو مور پلار ته هغه حقوق ورکړي دي چې له دوی سره مناسب دي. نو له دوی سره به ډېر ښه ګزاره کوئ او دعاوې کوه. په دعاو کې الله جل جلاله ته زارۍ کوه چې یا رب ته خو ما ته اخلاق حسنه راکړي، حلم راکړي، او الله د دوی په حق باندې مو منس. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.